السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دلته تاسو د یوټیوب زموږ د یوټیوب ټولې ویډیوګانې کتلی شئ. همداشانتې که دلته راشئ په پلی لیست باندې کلیک وکړئ. دلته د پاور پوینټ ټولې ویډیوګانې، دلته د ایم اس ورډ ټول کورس او دلته د نټورک ویډیوګانې پیدا کولی شئ. If you find this video helpful, please remember to like, comment, and subscribe. Your support will help keep this channel running. بسم الله الرحمن الرحیم. نن میشته د اډابټیشن CS6 حواله ورسته باید موږ څه خبره وکړو. انسټالیشن باندې خبره وکړو. مهمه دا ده چې په د انوایرنمنت په د محیط باندې خبره وکړو. ویډیو سره کوم انسرټ کولای شي، سره کوم سیو کولای شي، سره کوم ریپوزټ شي، سره کوم ایفیکټس ایتویر کولای شي. د دې خاطر اول میشته یو سیشن جوړوي. روشي فایل ته نیو ته او نیو ملټي ټریکس سیشنونه جوړ کړي. یعنی کیبورډ نه چې کله کنټرول ان وایي بیا چې تخلص شي دا سیشن بیا تخلصيږي. او یا فایل ته روشي او فایل کې نیو او په نیو کې ملټي ټریکس سیشن ته کله چې کلیک وکړو د سیشن ته نوم ورکولای شي. کله چې خپل نوم ورکړو کله چې یو ځای د انتخاب کوي چې چیرته د سیو شي. براوز باندې کلیک وکړئ. زه چې په ډیسکټاپ ته سیو شي دمو پروجایل چیرته وي په ډیسکټاپ. کله چې په اوکې باندې کلیک وکړئ د ملټي ټریکس ترشو ته اوپن شو. ایز دا ملټي ټریکس خلاص شول. دا څه په خاطر استعمالوي ملټي ټریکس دا زون ته دی، دا زون ته دی، دا زون ته دی او کاش کې نه راشته دی. دا چې دا ماستر ټریک دی، دا ماستر دا دې خاطر استعمالي چې کله میټس اواز ریکارډ کوي په دې ور ټریک کې ریکارډ کوي یا یو ساوند روخولي او په دې کې میټس شي کوي ډرا کوي یا پرځن یو ناتوان دا ناتي ویل دا ایته بیکګراوند ور کوي، بیکګراوند اوز ور کوي، بیکګراوند ډیلی ور کوي. دا دې کو د ناتوان اوز یو په دې کې شي بیکګراوند اوز یا میټس کله ریپیټ اوز ته کوي کنه یا اوز دوا ور ویل شي کنه یو خبره وشي کنه ناتو ویل شي ورسته بیا ورې بیا ست تکرار شي. هغه د دې کې ناتو په دې کې اورې خبره بیا شي بیا ست ریکارډ دا دې خاطر استعمالي. په دې کې یو څه شی باندې خبره ضرور دي چې پوهیږي. دا زوم کوله تا په دې کې دا څه خاطر کو دا مانیټور انپوټ کچېره دا مانیټور انپوټ باندې ځکه لیک وکړه ا دې خبره خو په ویډیو کې ریکارډ کیږي کنه. دایمو خبره چې کوم ایفیکټ ورکړي دایمو خبره هغه ایفیکټ پیمنټ څه کیږي اپلای کیږي. زه تاسو ته ویډیو درکوم کنه ته کوم خبره وي کنه کسر کوم تر لاس کې ستاره مسوټ کې ویډیو درکوم کنه ایمو خبره سره کوم ایمو خبره نورمال وي. کچېره زه دا چک ولا کوله آی نو ایمو خبره چې کیږي فلټر کیږي کومه ټون ورکول مو کلاس کروس ورکول ایمو وځو په هغه ویډیو کې څه خیر ست کیږي. دغه پوښ ولای کی مهم نه دی چې په راسي شو دا ارچ د ریکارډ په اړه استعمالي مشتو کوړي چې د ریکارډ وکي د ریکارډ په اړه استعمالول شي. اس د سولو د پر د مهم نه دی، ام مهم دی، یو ار مهم دی. ام د میوټ د پر استعمالي شي. میوټ څه مطلب دا چې د ریکارډ وکړو یا دا چې د مکمله پروژه جوړه کړې ته وګورئ چې دا اواز دی به هیڅ شي باندې شي د ټولو اواز د شي باندې میوټ باندې کلیک کوي اواز وځي شي پنځ هی باندې لکه سره په اواز باندې ول ځکه چې کله چې داسې کې مو یو نه جوړ کړی داسې کې مو بل نه جوړ کړی داسې کې وا پروژه داسې کې بل پروژه زه دې نه راوځ د نشي پلی د دې اواز د نشي پلی د پلی شي په دې کې میوټ ولګا او په دې بل کې ما لګا کله چې دا پلی کې دې اواز وی دې اواز شي وی نګشت څه شولا دې په خاطر خو اس مستر سی ریکارډ راځي چې دی ډیسیبل دی کورینه کنه په موږ ته کمپیوټر کې کور کړو خاصه کې نسب ته ول زه د ار درو چې کلیک مو لګول دا چې دا ویب سی دا سپیاراونه شوي او بدل چې څه د ریکارډیا پال کلیک مو کړو مو خبرې لست کیږي ریکارډ کیږي دا سپی ویني دا چاري چوي سي دا د مو وز ده کله چې خبره باندې کسه چې شي ورشي او کله چې خبره شروع کوي بیا شي د سفرونی دا سپې تر ټولو زیات مهم ایتو سره په ناته کې نه هاجو ته مرسته کولای شي د وجه ګوره چې ټولای ها دا صحیح شولا
دا وایي زه مو خبرې څه کېږي ریکارډ کېږي دا سکرین نه دا څه کېږي څه شوله مو اوس څه شو ریکارډ شو اس په دې کې یو څه خبره ډېره شته څه خبره څه دي زه د لږ کې زوم کوم یعنې نږدې کوئ په دې زوم کولی شئ په دې کې اوټ زوم کولی شئ په دا باندې چې زوم کوي داسې هایټ هیڅ شي کېږي زوم کېږي او که په دې باندې زوم کوي بیا د سور د ویژولی څه کېږي د زوم کېږي وینئ څه شو او په دې برعکس د منفي علامه چې دوی په دې باندې بیا لرې کولی شي په دې باندې څه کولی شي لرې کولی شي هېڅ په دې کې دا ریکارډ مې یوري بیا ډېر زه ریکارډ بیا سر نه کړم چې د بل شی کې څه وکړو ریکارډ یا کنټرول زیډ مې کړو دا مې خېزه ریکارډ درول خبره مې شروع کړې کنه یار مطلب نه دی آیا خو په وځي کې مونږ واقع شو غلطی نه وشوه دا ځکه چې وشوه غلطی وشوه دا مې سٹارټ اسناد مې دا کیم نه خو جنتی نه دا ډېر غټ تیر وته نه ډېر غټ غلطی کو ځینې کوه خوندې کنه پاک ویل نه شي یا ځینې غلطی نه وشي ځینې کې اوس نه غلط شي شدا ځینې مونږ غلط شو څه وکړو دا باندې دا پر کول وړي کنه د خاطر ورشي دا ځکه ویوتا ویو پارم نه بده ویو پارم نه مکله خدای ځکه ویوس پارم اس طرح کوم شروع شدا مکله کړه مو خبرې څه کېږي ریکارډ کېږي دا سکرین نه دا څه کېږي دا مو اوس ده کله چې خبره راځي څه شي ورشي او کله چې خبره شروع کړي څه شي راځي دا سپیک ټول زیمو دا ما غلط ریکارډ وکړم چې دا ډیلیټ کا ډیلیټ کوله طریقه ده چې دا په لیرو خلا دا مې د ایسی وکړل چې شو هیڅ په دې کې دا هیڅ شوی دی دیج نه تر دې پر غلط دی دوی دا شي مې نه وځي تاسو ویو ترسه شي ویو خبره د سپیټ ویل کې د سپیټ سړي چې چکټ لوري دی ویل کې کلیک وان سي دې نه دا سره انتخاب کوي تر دې پر دا ډېر منظم دی چې اوس به کار کوي چې شو دې پر انتخاب وکړه او په کیبورډ کې ایک دوسرا کیبورډ کې د ډیلیټ په نوم بٹن شته کنه شته دا زمي انتخاب ډیلیټ مو وره دې دا انتخاب او ډیلیټ یس څه شو هغه ډیلیټ شو ختم شو زه چې دا نه شي دا نه ختم شي انتخاب نه کړو ډیلیټ بٹن باندې څه شو دا ورسته خبره زه چې نه لسی انتخاب کا ډیلیټ شو کنه هیڅ سره نشته ورته خبره شروع کړه یا مطلب نه دی یو چې نو او خبره نه دا چې ریکارډ خبره شروع کړه وښ خبره نه یعنی هغه غلطی د ځکه وبسلای شي خو په دې کې وو تاسو دا سپې کسي کوم چې سپې چې ټیټي د ځکه اوس ټیټ وي چې وی ټیټ از دا ځینې نه په دې کې اوس راځي ډېر ټیټ دی کنه داسته او تاسو چې په ځانګړي ماحول کې نو سوي کنه یوه د بیا موټر اوس دی دا ورسي کنه بهر د شور مشهور دی او دا چې د کمپیوټر ریکارډ نه دی کله تاسو مایک چولای وي او تاسو خبره باندې دا به هیڅ سیده کار شي چې سیده لیکي دا ځینې د چګوره ټولای دا د بیا شور شي دی کړای چې کله تاسو آرام په یوځ کې نو سوي خپل یو د ریکارډ کوي یو به مستقیم نه صحیح شو لا شا کنټرولر ته سیده کې د کنټرولر باندې خبرې دا skip select کچیر یوز د راسه سلیکټ کړای وي کنه یوز دا وړي دا د skip شي پرې شوړای شي کنه یا د ډیسلیکټ شي یا ډبل کلیک وکړي یا دیز نه کړای شي مهم ده او دا یو ډېر مهم ده دا لوپ ده لوپ دا مطلب زه یو چې مو نات چې دا ویلای دی دا چې سار ته ورسېږي به باندې نه ډایرکټ یې سامنے بیا شي کیږي به شي کله چې په دې باندې کلیک وکړي یک سایډ یې سپل دی کله باندې کلیک وکړو یو رمدا واسه او دا مانه شو کنه دې ستې دا غالي کوره سره استرالیا کې څه کوي خبره شروع کړه یا مطلب
یوازې کومه واښه راځي نو دغه څه وشوه باندې شو کنه او دا ورځ دا لوټ نو ولا غواړم اوس په خبره مو شروع کړه کنه یعنی مطلب نه یا یوازې کومه واښه راځي نو دغه څه وشوه ریکارډ خبره مو شروع کړه کنه یعنی مطلب نه یا یوازې کومه واښه په دې باندې کومه ته وایي چې کله شي ریکارډ لای شي په دې باندې ورسره دا کار څه تشنولای شي دا کنه ورسره او په دې باندې شي کولای شي مخلای شي په دې نه یو ټریک ته تللی شي په دې باندې مخکې بل ټریک ته اخر ته وروړو کنه اخر ته او په دې باندې شي وکړو به سار ته وروړو دا لاین نه دا لاین کله چې په دې سار ته باندې دې باندې کلیک وکړو دې موو پلی هډ باندې کلیک وکړو کوم ستر وروړو دې ستر او په دې باندې کلیک وکړو په دې بل باندې کوم طرف ته وروړو دې ستر که په دې باندې کلیک وکړو ویني خالي یو وخت چې کیږي په دې باندې یو وخت چې کیږي په دې باندې خبره چې کیږي سټاپ کېدلای شي او په دې باندې چې کیږي خبره نه سټاپ کړه په دې ځای ودرېدو کنه نو که چې په دې باندې کلیک وکړو به هیڅ شي سټاپ شو ویني دا ډیسبل شو به هیڅ کور پر شو او دې باندې شي دا هغه کنټرولر شو په دې باندې کله شي دا سپیټ شي کوي لری کوي او په دې باندې شي کله شي زوم کولای شي کوشش وکړئ د سپیټ دومره د زوم کوي چې پوس لوند نه پټ نه شي کله شي په دغه ځکه یو علامات شته راځي کې مې دې کې نه راځي کې علامات د څه نه کوي نشي تر تلای پېژ کې نه دا مونږ کله ودرې او داسې کله شي د لوند هډز ته زوم ته پر د سغاټ کې او کله شي شنای په دې ته نو زرات نشته به وتا خو تاسو دغه سپې مهم دي نو ورته زوم کوی چې تاسو پاتن لګي چې غټ چې ګټي ته اوس پاتن لګي او نو ورته زوم کوی چې به معلومات نه کیږي چې کوم ځای اوس چیرته او کوم ځای اوس شي ده دا به داسې سوري زپ کوي او دای څه کوي کموي مهمه دا برخه په دې کې خالي هغه تاسو ریکارډ شي کنه خبره اخر د شي دا اوس دومره چک دی او د دې کې دومره چیرته او د دې یعنی مطلب نه شنو وش دا غره اوس دا زیړ چې دا لګ میډیم دی او دا سیرو چې دا به هاي دی زیات دی تلویزی پر خور ورسې کنه په دې کنټرولر باندې خو شولای کنه شي کوول چې دا به بان کوي چې نه چک ولا شي کلوز کولای شي خو کلوز میکړه مو ته دا پته نه کیږي دا ریکارډ د بیا کیم زنه وروړه تو ریکارډ په دې لیست کې مکمل تو ریکارډ نه شي وي یې کوي دا خره کاش کا او په دې کې شي کا پچو یا ډبل ټیک چې پوکې بیا چې کیږي اصل شي ښه په دې باندې خوش ولای دې کې ستونزه نشته او د ملټي سېکټر ولا ملټي ټیک باندې خبره ملټي ټیک باندې اوز ډېر مهم دی اوز چې غوال اوز ټیټول کلیک مو وکړ داسې کې مې کلیک یوز کې دا اوز چک شي او بل ځای کې شي ټیټ شي نرم دي شي دا رقم د اوز لوشي سره شي رائټ هاند لیفت هاند یا د خې غوږ د چاپ غوږ کله کو شکل چولې انا تینا مکجر تر ودلې چې کله اوس دغه ترورو بیا دې ترورو کنه رائټ هاند یا رائټ هیر او چاپ هیر دغه باندې شي کولای شي ثبوت په دې باندې کمپلیټ خبره کې بل ورس نن د تنورسي او بل چې په دې کې دي ز اوز روه وړ چې یو ټریک ساوند وروړو اوز وروړو ریکارډ مو په موبایل باندې کړای دی کنه زه وړي دا انسرټ دا ځکه مې ته ویلې چې ډبل کلیک وکړئ او پرې مو موبایل ورچوره دی موبایل کې ریکارډر سره شته دی دا موبایل کې وشو چیرته دا موږ شنه پیلو ریکارډ یې برابر شي دا ریکارډ زرو خلا ریکارډ په ځای موبایل کې شو موبایل کې زیر نه ورکو کلیک مو کو چیرته مو په ډیسکټاپ باندې لاک شو کنه دا ساوند اوس کلیک کو او دا ځکه ډیسکټاپ باندې یې شي دا څه دا شي import desktop से BVI फाइल
یو بله ویډیو رنزټ کوه ځینې فایل چې دي که نه MP3 وي MP4 وي ځینې AVI وي هغه ځینې یو رقم فارمټ نه روښولي طریقه بېرته ښیم په دې باندې مې کلیک وکړلو او خپل کمپیوټر ته راولم دا میوزیک ته راولم دا بیکګراونډ ته راولم او سیټ لینټون ته راولم په داسې کې مې ډېر پیدا کړل خو دا ټول نه دي پیدا کړي موږ سره بیخي دا بیکګراونډس ډېر دي ځکه ځینې چې دي هغه کمپیټیبل نه دي موږ دا بیس SDK چې دي دا مې دا راوستل اوکې مې او په دې کې دا چې شولو راولم ارکاشه کوي په دې کې څه کوي وایي چې دې سره ورول کنه انزرټینګ راوند دی دا دې صبر وته او ضرور کنه کلیک او سترشو انزرټ ایمو کمپیوټر ولا ویل نه راکوسته ایمو موبایل ولا الا دا او چې ځینې چې دا غوي دا غوي سره برابر نه وي لکه دا ځکه وخت صحیح فارمټ یې دې فارمټ شي دی دا ورسته وي تاسو WAV دې څه دی WAV او دې څه دی دا ایس می زره وستو MP3 نو که چېرته ریکارډ ته کوشش کوي MP3 ولا دا MP3 ولا څه کوي انزرټ کوي AVI دا یو بل فارمټ دی هغه څه کوي نه سپورټ کوي دا د ویډیو د څه د رغستلې طریقه و د اډیو البته هم بل طریقه شته فایل ته راشي امپورټ ته راشي امپورټ فایل څه شو امپورټ فایل چیرته په ځای دا څه دی کلیک وکړه فایل امپورټ شول دا دیالس دا راځي دا مې خو داسې وکړ دا نه دا نه ده څه شو دا یې دوه طریقې مې ته ورته یا په دې کې ډبل کلیک وکړئ بیا یې مسله شي یا ډبل کلیک نه کوي دغه اوپن باندې کلیک وکړئ بیا یې پیدا کولای شي او بل یا روشي فایل ته او فایل کې امپورټ ته امپورټ فایل بیا مسله شي کلیک وکړه اوپن یې یا ډبل کلیک چې وکړئ بیا څه کیږي اتل شي ته دې پر من باسته کسره ده تاسو په دې باندې کمپلیټ کور وګئ د ثبوت کورنۍ د نوم شش ولا دته وخت کې چې وړي دا ټولز ډیلیټ کړئ کنټرول A وای کنټرول A مو ولا یې ټول انتخاب شول کنټرول بټن څه A او ډیلیټ وای ټول څه شو او په دې کې تاسو یو څه زبردست شای وکړئ ریکارډ وکړئ هر یو زون ته نات مو ویلو بل سم ویلو هر څه وکړئ دا ځکه ریکارډ مو کړل کنه مو او بیا مټ ټریک تر شي اره وړي دیستا انزرټ کوي مو دا ډېر وړي کې وکړل کنه او په دې کې چرته موړلو خالي ثبت کوي هیڅ د ثبت کولو طریقه سره کوم دو یو خو MP3 ثبت کول دي یو پروژه ثبت کول دي اول سره کوم چې ثبت کړه ایم چې ثبت شولا مکمل دا فایل ثبت شو دا فایل ثبت شو سره MP3 نه ثبت شي اول سره کوم چې زیونه نه خاطر هم سره MP3 نه څه شي البته MP3 څه کول بیا څه کیږي ترسي فایل تا ایکسپورټ تا ایکسپورټ باندې موږ څه کولای شي انټایر سیشن دا ایکسپورټ کولای شي څه شولا دومره خلک کور وکړي کنټرول اس وی کوي سیو وی کوي یس وی کوي دا پروژه مو سره کړی ته په ډیسکټاپ باندې کوم زینو کړو دی ها اډا بډیشن دا ویني حمید الله په نوم څه شوی څه شوی چې پاور سره کوم نوم چې په دې باندې کلیک وکړئ په دې کې ویني اډا بډیشن دی یعنی تاسو پروژه د کې تاسو کمپلیټ سیستم کړی وي آپ کې پروت دی اډیو نه دی پروت اډیو سره کوم وروړلای شي په موږ ثبوت خبره وکړي ځکه چې اندازه چې افیکټ وي به ورسته پاړي خبره